په ټولنیزو رسنیو کې غږیز کلیپ لاس په لاس کېږي چې په هغه کې مرحوم مطیع الله تراب تر خپل مړینې څو ساعته مخکې د سالارزي په نوم خپل یو ملګري ته د خپل حال کیسه کوي. ښاغلی تراب په دغه غږیز کلیپ کې هغې میلمستیا ته اشاره کوي چې نوموړی د دوشنبې په ورځ ماښام مهال هلته د خوړو لپاره تللی و. تراب زیاتوي چې د په چا تور نه لګوي، خو تر میلمستیا وروسته چې کله کور ته راغی روغتیایي وضعیت یې خراب شو. دا چې نور څه پیښ شوي بشپړه کیسه به د مرحوم تراب په غږیز کلیپ کې واورو. کورنۍ ته دې وښیي ژوند نه خبر ولري الله دې به عزت لري. دا تصویرونه رسنۍ راټول کړي وو، یو بل راپسې رالېږلي دي، نه پوهېږم نو بیا ځینې وخت کې سړی د بل د خولې نه خبرېږي. د شپې د خواړو چېرته مازدیګر بنده خلک ډوډۍ ورکوي، دا شی چې وخورو دې خوړو زه به اوس ځان تور لګوم چې دا شی او دا شی. او د شپه ناوخته خراب شو، 12 بجې وې، 19 بجې پور کې ما سم نسپرکۍ وخوړلې، څه ډوډۍ مونۍ وې، ومګرځېدم، ډېر ښه ګزاره ونه شول. 1 بجې بیا سرطان را سره شو، هغه بیا یوړم په بازار ته. خو بازار هم دغسې دی، په روغتونونو کې یو روغتون خلاص شو او هغوی پورې ودان خدای بخښنه غواړم، الله دې ورسره ښه وکړي، خپله همکاري وکړو. الله درد دې نه ښه کېدو ملګری، پوهېږم دا څونه به یې شا اخیستي د شپې 2 بجې رسېدلی وم، الله پوهېږي چا به اخیستي. بیا هغه خو سهار پورې بیا بل اذان نه وروسته د خلکو هغه طرف ته رخصت کړم. اوس شګ خوړلی و ملګريه، الله په دې خیر واچوي. اوس مې دا مرۍ خرابې دي، مرۍ مې ناشتې دي. 2 ورځې خو د دې خبرو نو بشیطانه داسې سره دا وکړه، زه خبرې وکړې. اوس انشاءالله لږ ښه یم، ډاډه یم. خو تاسو ته مې ډاډ درکوو نور روزانه، الله به حفاظت وکړي. پورته غږیز کلیپ عطاالله خوږیاني چې د تراب له ملګرو څخه شمیرل کیږي په خپل فیسبوک پاڼه کې خپره کړې ده. خو د دې غږیز کلیپ د کروالي په تړاو تر دې دمه د ښاغلي تراب کورنۍ او یا د اسلامي امارت مسؤلین څه نه دي ویلي.